السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو، په دې هیله چې راته روغ جوړ او په صحت منظم یاست. زه بیا هم نن غواړم تاسو ته نن په دې باره کې ویډیو ورته اپلوډ کومه چې موږ که چیرې چاته خپل موبایل ورکړو، یعنې که ورور مې یا وراره یا بل څوک یې تلیفون ورکړو او موږ وغواړو چې هغه زنګ ونه وهي بل چاته، یعنې زموږ په تلیفون باندې هغه بل چاته زنګ ونه وهي، دا اپشن به کې فعال کړو او هغه به نسي کولی چې د موږ له تلیفون څخه هیڅ چاته هم زنګ ووهي. ملګرو خو مخکې له ویډیو شروع کولو څخه هیله کوم زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن حتما درسره کلیک کړئ. ملګرو زموږ هره ویډیو تاسو ته زر تر زر در ورسیږي. راځئ چې ملګرو ویډیو شروع کړو. راوځه دلته د فون ته دلته پسې راغلئ کله نو دلته به تاسې صرف دا کوډ به کې ووایئ. دلته به ووایئ *331# او کوم سیم باندې ستاسې غواړئ هغه به اوکې کړئ. ملګرو ما سره 2 سیمه دی، زه ملګرو په دویم سیم غواړم دا اوکې کړمه. صحیح دی ملګرو؟ لږ شانته صبر پرې کوئ، اوس راوړي. صحیح دی ملګرو؟ دا د اوس ملګرو که چیرې اوس څوک غواړي د موږ له ټلیفون څخه څوک زنګ ووهي نو هیچا ته هم زنګ نسي وهلی. صحیح دی ملګرو؟ ملګرو دا د فعالولو طریقه و. د غیر فعالولو طریقه ملګرو که چیرې مو غواړو د غیر فعال کړو، یعنې زنګ پرېږدو چې چاته زنګ لاړ شي د موږ په موبایل باندې. صحیح دی ملګرو؟ تاسې به صرف #331# او اوکې به کوئ. ملګرو دا ډیسیبل شو. صحیح دی ملګرو؟ دا کوډ له منځه لاړ. ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې حتما درسره لایک او زما چینل آنلاین نور صفحه یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ملګرو درسره کلیک کړئ چې د بیل آیکن ډېر مهم دی. که چیرې تاسو د بیل آیکن کلیک نه کړئ نو زموږ یا ویډیو هم تاسو ته نه در رسیږي. صحیح دی ملګرو؟ نور هم خدای سپارم. الله په امان ملګرو.